د طالبانو پر ضد وسلوالو ډلو خپل منځي ناندري احمد مسعود د نورو ډلو د بریاو په غلا تورنوي وایي زموږ لاسته راوړنې په خپل نوم نشروي. بل خوا دا چې د ازادۍ جبهه د چا د جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. راپورونه ښیي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو ترڅنګ د دوی پر ضد جنګیدونکي وسلوالې ډلې هم په خپل منځي اختلافونو اخته دي او په یو بل تور پورې کوي چې د مقابل لوري عملیات په خپل نامه خپروي. په یو تازه راپور کې د ملي مقاومت د جبهې په نوم د احمد مسعود په مشرۍ ډله تورنه شوې چې د طالبانو خلاف د نورو جنګي ډلو فعالیتونه په خپل نوم رسنیز کوي. د ازادۍ جبهې مقاومت کوونکي په نوم ډله ادعا کوي چې احمد مسعود او ډله یې د جګړې په میدان کې فعاله نه ده او د پنجشیر په ګډون په مختلفو ولایتونو کې د نورو ډلو فعالیتونه د خپلو لاسته راوړنو په نوم خپروي. دې ډلې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف د جګړو په اړه د احمد مسعود ډله تورنه کړې چې هلته یې د افغانستان د ازادۍ جبهې د جنګیالیو مقاومت په خپل نوم نومولی. دې ډلې د پنجشیر په وروستیو جګړو کې هم د احمد مسعود ډلې د لاس لرلو ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې په دې سیمه کې د طالبانو خلاف تازه جګړې د آزاد ملي جبهې او د آزادګان ملي جبهې کړي دي. د یادو جبهو سرچینو احمد مسعود تورن کړی چې د خپلې جبهې په وایپاڼه کې د نورو ډلو جنګي لاسته راوړنې او فعالیتونه په خپل ځان پسې حسابوي. داسې ادعاوې هم شته چې د احمد مسعود په مشرۍ ډله انحصار غوښتونکې ده نو طالب ضد جنګیالي ورڅخه نورو ډلو ته روان دي. د ازادۍ جبهې په اړه معلومات دا دي چې مشري د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مرستیال لوی رئیس جنرال یاسین زیا کوي. د آزادګانو ملي جبهې په اړه ویل شوي چې مشري له هالند څخه راغلی افغان ډاکټر سلیمان کوي. یاسین زیا د کابل د کوه دامن یو له مشهورو مشرانو څخه دی چې د جمهوریت نظام په 20 کلنه دوره کې د ملي امنیت لوی ریاست مرستیال، د تخار والي، د ملي امنیت شورا د دفتر مرستیال او د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او لومړی مرستیال پاتې شوی دی. هغه له امان الله ګذر، حاجي الماس او ځینو نورو سیرو سره په ګډه له ډیرو کلونو راهیسې په دې کار کاوه چې څنګه د تاجکانو سیاسي امتیازات د پنجشیر له انحصار څخه وباسي.